نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابه ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې مخکې اوږد تقریر ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راله لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چې دا هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغې ته لیلة القدر وایي او حضور پاکو فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادت وکړو هغه ولا الله په فرضو بدلی د نفل ثواب د فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړو هغه الله یو په اویا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې 5 منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې 5 منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو د دې میاشتې دومره برکت دی چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر ودا قرآن شریف اما په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری 10 شپو کې یو شپه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان په دې میاشت کې چاله روژه ماتې ورکړه د هغه روژې والا چې څومره ثواب کیږي د هغه به نه کیږي خو د هغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکړي چې چاله روژه ماتې ورکړه صحابه خو غریبانانو غربتو وی دا الله رسول چا سره خو روژه ماتې نه چې بل له ورکړي حضور پاکو فرمایل چې که چاله یو ګوټ اوبه ورکړي یو ګوټ دا ثواب به خدای غلم ورکړي ما تاله یو ګوټ اوبه درکړې او تا په هغې روژه ماته کړه ستا چې څومره ثواب وشوه به دې کمیږي نه د هغې برابر ثواب به الله معلوم راکړي زما رونو د برکت میاشت ده حضور پاک فرمایي اول 10 رحمتونه دي اوله رحمتون واوسطه مغفرة د منځ 10 د الله د بخښنې دي واخره عتق من النار او اخیری 10 د جهنم د آزادېدې ورځې دي نو علما لیکي مقصد یې څه شو وی 3 قسمه بندگان دي یو هغه دي چې هغه پوره نیکان دي او ګناه نشته دا واړه کوي دا واړه ګناهونه خدای په دې نیکو ختمي غټ ګناهونه نشته یو هغه بندگان دي چې داغي ګنام شته او نیکه مشته دریم قسم هغه مخلوق دي چې ګناه زیاته ده او نیکی کمه ده اوله رحمت چې کم انسان دا لومبی قسم دی چې نیک انسان دی ګناهونه نشته په د اول نه د خدای رحمتونه شروع شي ګناه شته نه چې ته ورجیږي رحمتونه په شروع شي د الله اوسطه مغفرة دا دویمه ډله ده هغه انسان چې ګناونه کې دواړه شته که ګناه شته مقابله کې نیکي ده نیکي او ګناه تقریبا برابر دي نو په دوی په دې لومبو 10 کې د خدای رحمت نازل شي نو دا 10 د میاس چې د الله عبادت وکړي نو خدای پاکي ګناه معاف کوي وي بخي او آخره عتق من النار اخر 10 د جهنم نه ازادي دل دي دا د هغه چا د پاره دي چې هغه ډېر ګناهګار دی نیکی ډېره کمه ده او ګناه ډېره زیاته ده دی چې دا اخیری 10 شپې د الله عبادت وکړي نو په آخره ورځ کې الله د غاړه د جهنم د اور نه آزاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی رب العالمین فرشتي راغونډي کی د فرشتونه الله تپوس کوي
چې یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چې سوال ورکی وی الله دا پکار دی چې مزدوری پورا ورکی وی ښه گواهان شه تاسو زما دی بندگانو د رمضان په میاشت کې روزي ونیوي عبادت وکړه د مزدوری وکړه د دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواهان شه چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل د رمضان میاشت داسې اخوا د اخوانه ده دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت دی ګورې دینه بل خوا به نه ځو د حضور پاک مبارک برکت دی او د الله عظیم احسان دی چې دا میاشت په مونږ الله راوستا نو دې کې به د الله عبادت کوو څنګه عبادت به کوو اوس غوږ ورته کښېږده حضور پاک فرمایي الصوم جنتون وی د رمضان میاشت ډال دی د روژه ډال دی ډال ډالونه به په عربو کې درې قسمه یو به د اوسپنې ډالو داسې د طبخي په شان د طبخي په شان غونډه اوسپنه وه لکه زمونږ طبخي چې وي او په دې منځ کې به د لاس د نیولو ځای و نو به یې نیولی او د تورې او د غشي نه به یې په هغې د خپل مخ بچ کو دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به یې جوړ کړی و په هغې به یې د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو دریم به د سرمنې نه چا ډال جوړ کړی و د څاروي غټه سرمن وه ابه پرې کړې وه چې لا کړی به یې پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشي به تې داسې پال اسانه نه وته یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روژه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دی بچ کوي خو تر څو چې ډال د نه اونشلېږي ګورې که ډال اوشلې د تاله فایده نه درکوي نو تر څو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تاله دفاع درکوي او که اوشلې د دفاع نه درکوي شلېږي به پس په ګناه په دروغو په غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی وی دا نوی ما چه روجه دی اون شوا غاړه دی بند پاتې شوه نه روجه دی اوشوه غاړه دی اوزګاره شوه خو د روجې چې کم برکت او ثواب درته وختي مګو چې الله پې کوم انعامونه ورکوي هغه ختم شو غیبت ته پکې وکړو روجه نو بس قرض دی د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوه نور د روجې چې کم برکتونه او ثوابونه دي ادې ونه مونتل دا حضور پاک فرمایي په روجه کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی فرشتې د شوال د رکوټ اختر د میاشت نه د جنتونو په ډول شروع کی الله فرشتې څونه کار کولی شي ډول جنتونه دي ډولي کوي بوټي پکې کری او چراغان دي پکې او نهرونه دي ولی دي او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې دا جنتونه ډولي کی نو چې کله ډولي کی دا یولس میاشتې په خواريو کی ګوره انسان چې یولس میاشتې خواريو کې څونه شی ته جوړیږي دا خدای فرشتو څونه زور او طاقت ته نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش ته لاندې او هوا راوالوځي او د جنت په حورو باندې ولګي ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی نو هغې د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي په یو بل خوشحاله شي هغه بندگان چې خدای د دغه حور دپاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي دا ډېره برکتي ده نو عبادت په پکې کې الله به راضي کې څنګه به راضي کې اوس نو یو حدیث درته وایم د هغې تشریح واوره حضور پاک په دې منبر په دې ړومبې پوړۍ خپه کېښوده وی آمین نو چې دویمې پوړۍ ته وخته خپه کېښوده مبارکه نو بیا وی آمین نو چې په درېیمه کېناسته نو بیا وی آمین مونږ په دې دویمه کینو او حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستې حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجې په درېیمه کېنناست په دویمه کېناست
وی په دې درېمه نبی علیہ السلام ناست نه زه په دویمه کېنم حضرت عمر په دغه لاندې کېناست په دې درېمه په دې اخیري پوړی وی په دې بره حضور پاک دی په دویم حضرت ابوبکر زه به په دې کېنم بیا وروسته حضرت عثمان رضی الله عنه وی یاره زما ته خو بل ځای نشته نو د هغې نه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوړی کېني په لومبی څوک کېني شریعت کې جایز دي منه نه دي عثمان صاحب په دې لومبی کېناسته بره کېناسته وی لاندې ځای خو نشته د په کوم ځای کې کېنم نو بهر کې حضور پاک به په دې درېمه پوړی باندې د منبر کېناستی ده نو چې درېمه باندې کېناست وی امین نو صحابه تپوس کوي صاحب دا خو چا دوا ونه کړه او تاسو امین وی وی چې جبریل علیہ السلام راغی وی ما چې په دې لومبی پوړی پکې ښوده وی هغه وی چې هغه انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغشتی شي او په ما درود ونه وی درود شریف نو دې خدای تبا کی ما وی امین اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغشتی شو درود بوای صلی الله علیه وسلم دام کافی دی صلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وسلم دام وایا څنګه ته ویل شي خو چې کوم کې صلی الله راضی یا اللهم صلی ټکی راضی دې ته درود وای نوم د حضور پاک دو دی یو دی محمد او بل دی احمد ټول وای صلی الله علیه وسلم دا باندې به درود خامخا وای په یو مجلس کې دا نوم بار بار غشتل کېږي دا کما یو ځل واغشت نو دا پړومبي ځل ویل واجب دی زبم ویم تبم ویم او که دا نوم می بار بار په دا یو تقریر کې واغشته نو په دویم او په دریم او په څلورم مستحب دی که دې ونه وي ګناهګارېږي نه خو که دې ووایې نو ډېر لوی برکت او ثواب دی او که نوم نه او د حضور پاک صفت ته ووایې لکه حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا صفتونه دي نو درود شریف ویل واجب نه دي البته که دې ووایې مستحب دي ثواب او برکت یې ډېر دی د درود شریف ډېرې فایدې دي د رمضان میاشته خامخا وایه څونه فایدې دي حضور پاک یو ځل غمجن ناست قسم دی په خدای ډېر ګران ډېر ګران نو جبریل علیه السلام ولا راغی وی خپه وی یاو وی الله راولېږلم چې ته ورشه د ما دې محبوب ته داسې ووایه چې څوک پتا یو ځل درود وی یو ځل نو زه به د ده لس گناهونه معاف کم لس به پې رحمتونه نازل کم لس به ولا درجی اوچته کم په یو درود شریف سوچو دیرش لس گناهونه معاف لس رحمتونه نازلېدل لس درجې برنګېدل وی الله وی تپوس ته وسوکه ارضی ته خوشاله که نه خوشاله حضور پاک وی خوشاله ولی امت ته فایده ده د امت فایده به حضور پاک مبارک ډېر زیات خوشاله او فایده د درود څه ده ثوابونه خو ډېر زیات دي ولی الله په خپله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی وی زم په درود وی زما فرشتې په درود وی دا الله درود سره رحمت را لېږل دا فرشتې درود سره دا الله نه سوال کوي چې د رحمت په نازل کا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندان صلوا علیه تاسو په درود وای وسلموا او سلام په وای مخامخ دل راشي او یا روزه مبارکه تو درې دي نو سلام په وای ولی ځکه صحابه تاسو کو وی دا الله رسول دا سلام هم پیژنو مونږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک وایو کیف الصلاة علیک دا درود څنګه دی نو حضور پاک او فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدیث پاک کے رضی درود شریف ډیر فضائل دی خدا ما پڑھا کہ درود شریف یہ وجیب فضیلت زما چکم خوخ دے دار ان لله ملائکة سیاحین فی الارض وإذا خدای فرشتی دی پدے مقدس مکہ چکر لگے یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت کم دے پا ما سلام وی ما تیرا رسے وتسوی وی فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دمر درود و سلام وی
من صلى علی عند قبری سمعته، چې زما د قبر په خوا کې څوک درود وایي ویزي اورم. ومن صلى علی نائیا، او چې دی لري دی او په ما درود وایي ابلغته، نو ما ته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتې سوی وی فلان کی د فلان کی دوی پتا نن دومره درود شریف ویل، نو چې ستانم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا، د دې نه بهتر شی بلشتا. ثواب په خپل ځای کا، ثواب یا لږ دی یا ډېر دی، او چې د حضور پاک په مخ کې ستانم داسې واغشتي چې پلان کی د پلان کی دوی د پلان کی کلی پتا دومره درود ویل دی، رښتیا وایي حضور پاک بسونه خوشاله دی. یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې، پخوا خو پیاده قافلې وې، خلک به پکې تلل. یو پلار او زوی په دې قافله کې شریک دي، او دا پلار یې بیمار شو. نو قافلې ورته یو څو ورځې انتظار وکړو، خوند یې ونه کړ. زوی ته ولوی چې داسې وکړه د پلار د بیمارۍ خدمت دې وکړه، مونږ خو نشو سارې دی، قافله خو څاروي وي، ګڼ خلک یي، تجارتونه کوي، خرچې پرې راځي. قافله ته لاړ او دا پلار او زوی پاتې شو. دا زوی وایي چې ما د پلار ډېر لوی خدمت وکړو، خوند یې ونه کړ، پلار مې مړ شو. چې مړ شو ما په څادر واچو، ډېر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی، د سره څوکم کلي ته هم نشم وړی. څو ځکې پلین کوچونه خو نو که نه پیاده مزلې به وي یادو خان، کلي ته نشم وړی او په دې ځنګل بیامان کې څوک شته هم نه چې دا ما دا پلار ما سره سنبال کړي. جاړم او ډېر پریشان یم. بیا مې وورېږه دې کلي ته ځم، خوا کې نږدې کلی دی، چاته سوال جاری کوم چې دا پلار را سره سنبال کړي. کلي ته لاړم، خلکو ته مې اواز وکړ، خلک را جمع شو، مسافر یې پلان کې. اوس چې دا کومه قافله لاړه دې نه پاتې شو، او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو. راته خدای دپاره څوک راشي ما سره پلار ولمبوي، د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې وکړي. د کلي خلکو ډېره ښه او خوشحاله خبره ده مونږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو. زه ورځه مونږ درد وی چې رالم د پلار د مخ نه مې څادر اوچت کو، د پلار د مخ ته مې وکتل، نو مخ یې د خرو، شکل یې د خر شوی. بعض انسان خدای مسخ وکړي، وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم. ای خدایا دا خلک چې راشي، دا خلک بس ما خو راغوښتل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي، وی به چې خر له دې راوست، دې پلار دې دونه ګناهګارو، دې مخ ته وګوره. خدای لوی رسوایي وی د دې بېهوشۍ په حالت کې خوب وینم. وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ملګري ورسره ورمنډه مې کړې، حضرت څه کوې؟ وی ما ته ولې پریشان یې؟ میں سیب دقه چلوش. وی ښه دا څادر ته لرې کا. وی د پلار د مخ نه مې څادر لرې کا، اوس خوب وینم. وی حضور پاک مبارک پې دا لاس داسې راغی، وی مخ یې واپس خشته شو، شکل یې ټیک شو. وی ډېر خوشحاله شوم. په دې خوب کې ورته یم حضرت تاسو څنګه راغلئ او چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، اب ما له یو فرشتې را رسول. ګوره الله مستقل فرشتې مقرر کړي دي، هغې بل کار نشته، هغې همدغه کار دی چې څوک درود سلام په نبي علیه السلام وی ورسوي. الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې فرشتې ستا د پلار درود شریف به ما ته هر ماښام را رسول. وی نن ستا د پلار هغه درود رونه رسېدی. ما تپوس وکړه دا فرشتې نه چې د فلانکي سړي د فلانکي د زوی درود شریف به تا روزانه ماله راوړل، یو ورځ یې پکې قضۍ نه ده کړې، نن دې د هغه درود شریف راونړل. ولې؟ وی هغه راته وی چې خو مړ شوی دی، چې مړ شو خبره خلاصه شوه، خو صیبه تا ته محتاجه دی، که څه مدد ورسره کولی څنګه محتاجه دی؟ وی ډېر ګناهګار و، درود شریف خو یې پتا وي خو ډېر ګناهګار و. نو د مرګ نه پس وله خدای سزا ورکړه، شکل یې وله بدل کړی دی، د خر کړی دی، که څه مدد ورسره کولی شي. د الله په اجازت دلته رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم. وی چې راویښ شم او څادر مې اوچت که د پلار مخ مې خشته و، د هغې نه ښکلی و د مخکې نه. دا د درود شریف برکت دی. زمونږ د دې درود شریف یو کتاب دی دلائل الخیرات ورته وایي، دا بزرګان پکې یو بل اجازت ورکوي.
د هر ورځ خپل منزل دی. د هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجه لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه. و یو ځل په لاره روانو، لار رانه خطا شو، په یو ځنګل ورغلم. وی تلم لار نورم خطا شوه، تږي شوم. دومره تږي شوم چې څه د اوبو انتظام نشته، خدای د تندې مرم. یو کوی مې صحیح کړ چې ورلم د کوی غاړې سره ودرېدم، اوبه خو پکې شته، برقه نشته، سرګردان یم، خدای مړ شومه، تندې اغشتې. یو ماشومه جینۍ وه ګډه چیلی سرولې پوټینۍ ماله راله. کاکاجي ولې؟ مې بچې تږي، دې کوی کې خو اوبه شته. مې او بچې ما ته هم ښکاري خو برقه نشته. وی دله راوباسم. ما ویو مې د دې سره ګډې چیلی سره برقه به ورسره چې ته سامان کي راوبه باسل. وی ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده، څه ټکې یو وی چوف یې کړې. وی اوبه راتلې کوی ډک شو، سر نه اوبه راورسېد. ویسکه کاکاجي اوبه مې وسکلې. وی بیا څه ټکې ووې چوف یې وکړې، اوبه لاندې بیا ویخله لاړې. وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه، بچې څوک یې پیری کې انسان یې. وی نه زه خو انسان یم او د انسان لورې. دا دې څه چل وکړو؟ دا خو مې د استاد جینې یو ټکې اورېدلی دی، او چې ساجت مې هغه ویم خدای مې هغه حاجت پوره کړي. څه ټکې دی؟ هغه درود شریف په نبي علیه السلام. دا مې درود شریف ووې اوبه سر لرلی، بیا مې درود شریف ووې اوبه واپس ویخلله. نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو، چې خدای په خپله وایي اے د الله بندګانو درود وایه په نبی علیه السلام. زم وایم او فرشتې م وایي. نو چې الله حکم درکوي نو خو فایده ده پکې، هسې خو الله درته نه وایي. نو درود شریف وایه. د رمضان میاشته ځان له یو نصاب مقرر کړي. یقین وکړه بعضې بزرګان لس زره او شل زره کرته در ورځې درود شریف وایي. هر سړی نشي ویلی. نور اسکارم کوي، نور عبادتونه مو سره کوي، درود شریف خامخا وایي. تاسو که ځان د رمضان د میاشته کې لږه خوله بلده کړه او یو 500 کرته یا یو 1000 کرته هم ځان له نصاب مقرر کړه، ډېره لویه فایده به درته ورسوي. نه یو 200 خو خامخا وایي. ښه 200 ویلی شی که نه شی ویلی؟ 200 خو لږ شی دی. ما په خیال 200 خو په 15 منټه کې ویلي کېږي، 15-20 منټ کې ویلي کېږي. نو څوک به وي چې 200 کرته به درود شریف در ودې د رمضان کې درته وایم انشاءالله ورسره ووایم. بل انسان دی بعضې وخت خطا شي، او که داسې مې وکړل چې 200 کرته سهار او 2 ماښام، خو دا به داسې به شي لکه د ماښامي په وخت کې د شربت هم کړي او د ګوړې مزېدار یخ او ورسره د پیکوړی او کباب په مخ خوړی، خوند پکې ډېر شو که. خو نقصان څه دی چې زما نوم چا واغېسته او د درود شریف ونه وی، نو جبریل علیه السلام وی دا سړی دی خدای هلاک کړي. ما وی امین. ګوره خیره څونه خطرناکه ده. زما ستا خیره نه ده، د جبریل علیه السلام خیره ده او د حضور پاک مبارک امین دی. او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوړی چې مې امین وی دا ولې؟ وی جبریل علیه السلام وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو، او دونه خدمت یې ولو نه که چې ځان په جنت ته بولي دی خدای حلال. مور او پلار خدمت بکې، دومره خدمت بکې چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوځي. تاسې معمولي خبره نه ده، دونه خدمت بکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مور پلار سره ښېګڼه کوه. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې به نه، اف به ورته نه وې، نرمې خبرې به ورسره کې. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوږه ورته ښکته کړه. دا ګوره د طالبانو ته ویم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دا ولې الله وایي؟ دا هغه وخت وایي چې دا پلار درته غوسه وکړي، اوږه خو هله سړی ښکته کوي، چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي. غوسه وکړي، قهر وکړي، کوتک راوالي، څپېړه درکړي، نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابری. هغه کنځل وکړل ته اورېږه ستا هغه داسې کړي.
ما ته په ډوډۍ ته ما خورې دا کنزلم کې یا مور دته بدره دوی اورګه ستا غدا سي داسې کړي کور کې راته ناشته ډکیږي او تشيږي لا کنزل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وې دا د باز خلکو دی ګوري یقین کوم داسې کوي خدای وباسي چا چې مور پلار سره کړی دي الله گواري وباسي مولوی صاحب زمون خدای پاکو بخي په دوره کې د په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زوړ کور را وی روتم وی د پرې لاره کې بدل خیرو د کندي کې د جمعه سره خوا کې لاره کې اصلي کمې د تنوم واغښت تاسو ټول پیژنې خو نوم نه ده بده خبره ځکه هغه سړی مړ دی او هغه زوی مو مړ دی خدای دې دواړو وبخي وی زوی لګي شوی په پلار په سینه ناستو او وی لته ولا ورکولې او یو ته وی چې ارمان دی نو پلار می غنی ډیر غټ دله وی ماته غزوی چت کا او یو ساسو سپېړې مور کې چې خدای دې به خو باسا پلار دې دې وی خو می ته وکړه وی پلار می د ګوتې نو چت کا ورو چت می کا وی دې جمعه ته ماندل راتلم نه راخ الفاظ او په درس لتل وی پلار ما ته وی مولوی صاحب دې لیدل دې بدامالته او ټول خوګو وی ما ته پلان کیو می لیدل خو یاد دي شي په دقه ځای چې دا تزویرا پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نورا پرزولې زړه باندې راځلم ما ته پانسولې او تا وته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دي نو پلار مې ګنې ډېر غټ دله مولوی صاحب په دا توبه به استلا وی دقه سړی ما ولید چې د خپل پلار را پرزولیو چې په کوم ځای د پلار را پرزولیو نو د زوی دی پاکه ځای را پرزولیو چې د خپل پلار ته سویلیو اقه د ته خپل زوی وې او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولیو د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې خبرې به جوار ته کرې غنم نه شرې بلې غنم کری جوار نشری بلے تا پلار بیزت کا تا نه به خدای هغه پیدا کوي کتاب بیزت کوي پریدي بنینا نو نیخ پنیغه بس پلار سره نه جنگيږي زه اکثر دا خبره کوم چې پلار مور بوډاګان شي نو غاخونه وزي ور خله کمزور شو خبر هم سمې نشي کوله غوږ کې هغه ماشین واچي غوږم کمزور شو سترګو ته چشمه واچي سترګم کمزور شوي او لاسونه کونټه په کلاس کې بغیر د کونټه ګرځېدیم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزور شونه دماغم کمزوري کېږي کنه یا خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنزلو ته بدی نخ کاره کپلار دل سپیړه درکړه نو ته په بدی نخ کاره کپلار در ته بدر دوی مور در ته بدر دوی په دې بدی نخ کاره دا ځان ته مول راو چې پلار او مور واله او پلار او مور را ته خیر او کړو بدی راته په دې ته بدی نخ کاره چې یو مخدلوي خیر دی دې کې هم فائدہ ده دا بل وته نساء یعنی روغ مکو باسونه وسره مکو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اے الله زما په مور او پلار رحم وکا کما ربیانی صغیرا رحم دا رحم دعا ولا کې بوډا دې کنزل کوي رب ارحمهما لفظ راغب الله کنزل کوي بوډا دې استغیث پورې رحم پیوکا یو وخت کې قابل رحم هم دې مور او پلار را باندې رحم کو الله ته پیوسو دا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو ډېر لوی عالم مو مصنوی وګورم د علم پته به راته ولګي عالم مو بزرګ مو یو واقعي لیکل او صاحب طریقت او دا سریر الله تا رسیدل انسان یو ځکه مې یو سړی ولید پلار او زوی دی د پلار دی زوی ته وی په دې دیوال یو قارغن استو پلار دی زوی ته بابا وی بچي سدي زوی ته قارغه دی بیا ورته وی بچي دا سری وی قارغه دی کنه بیا ورته بچي دا سری وی پستر ګورون خو نه قارغه دی شل زره ورته وی خپل ورته بچي وی ما ستانه مخکې وی چې دا قارغه
خو چې دلته کېناستو ماته یو خبر را یاده شوه ته مې غېږ کې وې او زه دلته ناستم دغسې یو قارغه په دیوال کېناست نو تا ماته وي بابا څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي ما وې قارغه دی او چې څومره تپوسونه تا کول نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې څه ډېرې خبرې ما سره وکړې او نن که ما د درېیم څلورم نه خبره زیاته کړې وه نو کوتک ته دې ګوتې کوم دا حقیقت دی یو مور وه مړه ده هغه زوی هم اوس مړه دی هم هم که درته نوم واغې خو به یې پېژنې خو نوم نه علم دی ملیان سره خبره یې مړه نه تي که امور به زوی ورله نو یو ځل یې ما پسې فریاد راوړی نو دا لاسونه یې داسې وو چې دا زخمي وو او ډېره بوډۍ وه نو زوی ووالم پلان کې ووالم ایا مولوي صاحب ما کور نه شړې ووایي مې ټکوي مې تام ټول عمر پایو کې اوبه چولې دي دې زوی لرې ډېره کړې ده څنګه شاوخته خیر هغه زوی ته خو مې ډېرې خبرې وکړې ستا سپېره سپېره دا بوډۍ مور دې ده یا ظالمه ولې ظلم کې خیره مور یې مړه شوه هغه زوی یې څه متپس لیوني سپي وچیچو ما ته یو دوه کسوي تپوس دی مونږ ورغلي اوس تا یادوي چې مولوي صاحب راله تپوس ته راشي مې دا سپېرې د مور پلار نه عاق دی زه نه بردم تپوس کړم ما ته هغه یو شاګرد مې وایي وی مولوي صاحب قسم دی چې ما په خپله واورېدل چې د خېټو نه د کوترو چینګار راته د دې غوږونو مې واورېدل دا سزا نو مور پلار قدر بکې احترام بکې داسې ته ماشوم دومره لوی دنیا ته نه راغلی تا سره ډېرې خوارۍ شوي دي تا له ډېرې دعاګانې شوي دي دا مور او پلار دې مور دله مزدورۍ او خوارۍ وې هغه متیازې دله پاکې کړي تا له به ته کرکه درځي او مور به دله اودسماتې پاک او دې پلار دله ګوړ او چارې او په دې پرتو پټو کې مزدورۍ کوي نو په دویمه پوړی چې قدم کې مې خاوت وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو جمدي وي او دې دونه خدمت ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي نو دا د خدای حلاک ما وی امین چې په درېیمه پوړی مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام څه وایي وی هغه انسان چې د رمضان میاشت پې راشي دې دومره عبادت د خدای ونه کړي چې ځان په الله وبخي دومره به کوي چې ځان په خدای وبخي دومره عبادت اونه کی چې ځان په خدای وبخي دې دې خدای هلاک ما وی امین نو بسونه عبادت کوي دومره عبادت به کوي چې ځان په خدای وبخي ګوره کله کوټ عبادت او کمزور عبادت او روجیم پکې ونني وي روجیم پکې وخوړی غیبتونم پکې وکړل کنزلم پکې وکړل مسلمان تم ضرر پکې ورسو ستغې سپورې ډاکې غلاګانې پکې وکړې نو د جبریل علیه السلام خیری دی او د حضور پاک امین دی په منبر د وزن نه استاد ځان خبر کې چې د دې خیرو څونه لوی وزن دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر یو غت تقریر کې وی سلور کار وکوي وی دوا هغه دي کې خلاصیت استاسو نشتا او دو خامخو کې یو د الله نه بخنه غواړي استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کدا دینیت اسوای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ټول ته یادی کنه استغفر الله خو یاد دي او استغفر الله غټم ټول ته ان شاء الله یادی او کلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چې دا دې منی یاد یا الله موبخه یا الله موبخه یا الله او دیم دا الله ذکر لا اله الا الله دا حضور پاک وی دا پر رمضان کې کوي او دو سيزونو نه دو سری یو دا چې وي خدای جنت راکا او دویم دا چې الله د دوزخ نه امان راکا دا حضور پاک فرمایي وی درې کسان دي چې خدای دا غوي دعا قبلای یو انصافدار بادشاہ دویم مظلوم چې چا په ظلم وکړه د خیره خدای در قبلای او دریم روزهدار چې کله روزه ماتای او حضور پاک فرمایي وی دا روزهدار د پاره دوه خوشاله دي ځکه دا حدیث مې ذهن تراکې ډېر خوشاله شه یو خوشحالي چې کوم مخروجه ماتای دا وخت دی خوشاله ورسونه خلک خوشاله
او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې د خپل رب سره ملاقات کوي نو هلته به خوشحاله نو زه کله وایم دلته موږ څونه خوشحاله یو دا خوشحالي خو نصیب شوه نو انشاءالله چې هغه به خدای زموږ نصیب کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې د روجهدار د خولې بدبویي چې د خلوف ورته عربی کې وایي یا خلوف دا د معدې چې خالی شي نو یو سام راځي په دې خوله دا د خدای په دربار کې د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته ده د قیامت پر ورځ به د خولې نه داسې خوشبویي دي چې د مشکو نه به خوشبویي زیاته وي نو روجې ونیسئ په صحیح طریقه عبادت پکې وکړئ یو پکې تلاوت کوئ د قرآن شریف سارم کوئ دا سار خوبونه پرېږدئ سار مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس هم کوئ او که چاله په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد په ټولو ته یاد دی که نه دا پکې وایي دویم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله دریم استغفار وایي او څلورم ما درته وایي درود شریف پکې وایي دا ستا عبادتونه او تراویح کوئ او ملا صاحب ته دې مه وایي چې تراویح لږ په قلاره کوي په منډه نه کوي چې یو درست یې وباسي دا خو مونځ دی ته پې خدای راضي کوې که ځان خلاصوې بعضې سړی به داسې مونځو کې حدیث پاک کې راځي چې د مانځه نه ځان خلاص کړي نو فرشتې دا مونځ خدای ته وړي نو الله وایي دا مې نه دی په کار په دې مخ یې له واپس ورغورځوې مونځ خو د الله سره رازداري د مناجات دی نو ښه په طریقه په قلاره کوې او چې وسم کېږي پکې ختم د قرآن شریفو کې زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې به یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کول یو ختم به په تراوو کې کو مستقل په تراوو کې په میاش کې او چې تراویح نه به فارغ شو نو بیا به د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه نو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو د صحابهو معمول بدو تراوو ته چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تراوو ته به ودرېدل نو کله به بس کولو صحابه وی مونږ به داسې سلام وګرځو نو مونږ به په خپلو خادمانو غوبل جوړ کړو چې شا به پېشمنې راولګي سبا راخېږي ټوله شپه به م په تراوو کې تېره کړه او د ماشومانو باندې به روجې په قصد نیولې اوس خو بچی بالغې روجې منیسه ناجوړه به دي وی ماشومانو باندې هم روجې نیولې نو چې ماسپخینې به شو مازدیګرې نو په جړا به شو واړه نو مونږ به د لوبو څیزونه ورته کېښودل په هغې به مشغول کړل نو روجه به په سر ته ورسول کوشش کوئ د دې بانک او د دې روجماتي دا ټیم هغه نقشه کې وختونه لیکلي دا نقشه ځان سره جوماتونو کې خو ستا شته که نو دې کې یو انتهای سحر لیکلی چې کوم وخت کې پېشمنې بدلوي دې نقشو کې شته دا اذان د سبا په ټیم کې کېږي د اذان نه لږ مخکې تاسو مهرباني کوئ پېشمنې بندوي بدقسمتین هلته چغه والي چې خدای مخه پاو پاتې دی دلته چې وګورو بانګ یې شروع کړي لږ احتیاط په دې کې وکړئ که ولې بې احتیاطي کوئ د خلکو روجې بربادوي نو لږ یو فوټې نه ماښام کې خو کېږي خو د سهار کې لږ احتیاط کوئ یو 15 منټه مخکې بندوي که بس مسله به حلي بله یو مسله جوړه ده مسله بیا مولیان په کنځلو دي یا خدای پاک مولیانو ته کنځل دي عرضه راځي یو مخ وړه یوه مخ وړه چې څوک وایي چې یوه مخ وړه ګناه کبیره وکړه غټه ګناه دې وګټله په ځان په خپله د مجرم اطلاق کوي چې زه مجرم یم ته دومره تکړه یوه مخ وړه نبی علیه السلام د جمعې پر ورځ روژه نیسئ تا دې ولري چې تا جمعې پر ورځ دونه شوق دی وی د ګل پر ورځ روژه ونیسئ تا کوم ګل روژه نیولې ده وی میاشت کې 3 روژې ونیسئ مستحب دي 14مه 14مه 15مه تا کومه 14مه 14مه 15مه ونیوه چې روجو سره د شوق دی او ځان داسې باټې قلا جوړی یو مې وخوړو 2 مې وخوړی 3 مې وخوړی نو د مخ دا مستحب یې ونیسه که نه د دین په مسله ځان پوه کې چې خبره ته د پیغمبر علیه السلام حدیث درته بیان کړ وی غټه ولاړه وه مونږ ولیده غټه ولاړه وه وی دا د 2مې شپې وه دا د 2مې او د 3مې سر نه په کتاب کې نشته نبی علیہ السلام فرمایي وي د قیامت نښه به دی چې خلک بوي دا د 2مې ده او د 3مې دا د قیامت نښه ده اوس حضور پاک څه وایي دین یې راته آسان کړی دی خو تاسو ځان ته په خپله ګرانوئ هغه فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته چې کله میاشت ولیدلې شوه روژه کې او چې کله میاشت ولیدلې شوه نو اختر کې
فإن غم عليكم او بالحديث کی راضی فإن حالت دونها غیابت کستاو دا میاشت پا مینس کی اوریز رالا اوریز دو میاشتنین فإن غم عليكم شتخو در باندې پټشوا دون دی دوڑا دا اوریز دا خړه دا نخ شتخو تاو نلیدا نو بسکو نو پخپل حضور پاک فرمائی فاکملو عدتا شعبان 30 د مخ کې میاشت د شو قدر 10 او شمیرا نو روزه خبر خلاص شو دا رته نو چې د دوی مدنو یو دی خوړه وګوره شتا نو روزه کا شتا نو اختر کا او کتا ته وریاز و ودی نه لیدا یا دوله دا یا لوګی دی ته شتا خو ته نه لیدا شتا لکه د مونږ د مخ کې شتا خو ته نه لیدا نو د تیر میاشت 10 شمیره خبر خلاص شو نو په د چهارشنبه پشپه چو نه لیدا چا مو نه لیدا راغلی به غوي بم کړي به مونږ به اعلان کړو کړ مولیان را باندې وخوړه ولی مولا دې ټیکدار دی مولا به ته ګوري تراشه وینا مولا ته پیشا غوي او کا مولا به حکم وکي نو چې تاونه لیدا تاوته نظر ونکو مولا لرانله نو مولا د ځان فتوی نشي ورکول مولا به څنګه وي چې روزه میاشتا څنګه به اعلان کوي حساب کتاب دیو کی نه پیغمبر علیه السلام فرمای ان امه امیه دا حضور پاک الفاظ مون هغه امت چې مونږه امیو مون په حسابونو کتابونو قصې پسې نسمو لا نكتب ولا نحاسب صوموا لرؤيته وافطروا دغه حساب کتاب ورشته دي هیڅ حساب پکې نشته بس لنډه خبره ده ودی لیدا روزه کا او شتخو ریاض را لتاو نه لیدا 13 میاشت دیش پورا کا فیصله شو پر ازلو کې چې کله چهارشنبه پشپو لیدل شو چهارشنبه بروجي کله چهارشنبه ونه لیدا نو شو قدر به دیر شمارو د شو قدر دیش مشوره زیارت پر روزه شو خدای دې کې چې د درې مشپې وي خدای دې کې چې سلوره مشپې وي ما ته پیغمبر وي دغه اعتبار مور کو زه بر پیغمبر باندې ته بستا منم رښتیا وایې کنه ګوره زمارود په دې ځان پوي کې ستاسو چې لوګان کرے غنم کرے جوار کرے مونږ پکې چې ته ګوتې والی دي نه ستاسو کار دی اوس لوګان چې کم تخم کرے کرا او که مولا صاحب درته ویرورا دا لو خو تاو کر مړه د دې لوګانو په ځای باندې غنم کرلی او غنم قاتی نو ته او خان دی او پورې مولا صاحب جمعات کې کینه په قلا دا زما کړه لوګانو تخم وخت د کار وخت کړه د غنمو د کار وخت یا ته بس مثلا یو جوار کرے او مولا صاحب ته یا جوار مکرم مړه جوار خو بغیر جون کې غنمو کرا قات چې ته استادی په قلار کې جوار وخت د غنمونه مولا صاحب پورې بو خان نو زمون مخ کې داخله کو یو مخړه دو مونږلم دغه څه خانداراش مونږ مر پورې خاند چې کاکا ستا په زمیدارۍ کې ما ګوتې ندی والے ستا تجارت کې ما ګوتې ندی و ته دین کې ولې ګوتې وې په دین کې ته دومره پیګ راځه میدان ته شذ د پس اقامت کو موتور مخ چې الله اکبر وای کته دومره په دین پویږي په دا منبر کې نه تقریر کا وځه په دغه مخلاص شمدان دې بکینه مسله به ختم شي او که دومره پیګ راځه دغه کې مدرسې ته راځه او بخاری شروع کا او مشکات شروع کا او ترجمه شروع کا موږ هم د تکین غوږ بکیدو له بدمش هغه نه جټ مولیان را پیدا شي دي جټاګه ته وي صرف ګری پریخي دی په مصلا اور مخکشي وي دي نه دوره کړي نه خبر دي یا عام خلق دي دوري بعض خلکو دوریم کړي خو څنګه خبر نه تر دا هدايت تک एकदम دې دوه عبارت له هدايه ماته وي زبور جرم ورکم د بیداوی شریف یو متن دې ماته وي زبور جرم ورکم چې غیبه جوړی کړي یو مخوله او دوه مخوله او درې مخوله په ځان د جرم اطلاق کوي د قیامت پر ورځ بدن خدای ته پوس کوي ما نه به نه کوي زبوته هم د الله میاش خود دوه شپوا ام الله ستا پیغمبر وی چې دوه درې اعتبار نشته زبدا جواب ستا پیغمبر وای چې دیولې د روزه کا ستا پیغمبر وای کوریاز وا نو مخکې میاش دیر شش میرا ما دیر شش میرا د چهارشنبه دیر پوره شو د زیارت په روزه او تا ته بس وای چې تا خو ویلی چې یو مې خوړه اوس څنګه تا نو ویلی چې یو مې خوړه مولا د توی نه لري خوړه او تا وی خوړلې ده ورواچه وا ګټه ورکه جهنم کې بیا بسکه نو ځان د خپل مجرم وې او په زور ځان ګناګار ده هیڅ چره مکوي شریعت چې خدای او رسول مالک امرول دی پاغي بروان یو
چې خدای او رسول وایي دا کول ابا کوم، او چې دا شریعت هغه راوړی دی چې هغه وایي مکو نه بکو. په ترمذی شریف کې حدیث دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه حضرت معاویه سے په شام کې، ابن عباس په مدینه شریفه کې، معاویه سے به سوکولې شام ته سکار لا چې واپس راغی. ابن عباس ته تاسو کو رمضان میاشت ویلکه معاویه صاحب د تاسو په شام کې روزه د سره شپې و دروازه و وی د جمعې د شپې، وی د جمعې د شپې و بیا وی تا میاش په خپل لیدلې د وینه مان نه لیدلې. معاویه صاحب اعلان وکړ چې د جمعې د شپې جمعې پښپولې جمعې روزه ده. ابن عباس وته چې مونږ خدا خالی پر ورځ روزه کړې. ګوره دې حدیث ته معاویه صاحب د جمعې کړې ده په شام کې، مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ خدا خالی روزه کړې ده. دا سړی وته سوي استاد وی صاحب د معاویه صاحب هغه اعتبار نه ورکه چې د جمعې کې وینا داغه د جمعې را او زما د خالی ده. دغه سم ما خپل پیغمبر مبارک فرمایلی اوس پکې سکه سعودي د داغه ده او سعودي د ډیر وځي ده زما مړه ده له میدان چې پټوله دنیا کې دی اورد روزي او پټوله دنیا کې دی اورد اختري زما له داسې وي. زه په دې خوشاله چې سعودي کې ښکار شي یا په عراق کې یا په بل ځای کې الته روزي کې دلته روزي اړو اختلاف به ختم شي، هغه عمل نشتا. زره 400 او سعودي سره روزه کما نو د پاکستان د مشر مفتی سره سکه په برا غړوند هغه سره سکه مفتی بندا د کمیټه چیرمن هر سره منی نه منی نو صرف د 400 باندې روزي د سعودي سره پنجاب سره سکه، سند سره سکه، بلوچستان سره سکه، سواد دیر باجوړ سره سکه. په دې اختلاف ختميږي نه. زرا میدان ته د پاکستان د مشرانو ته دی و چې سعودي سره کوم به مسره اختلاف ولې جوړه. بس زمون د پیغمبر مبارک کې سوینا ده بھائی او سعودي سره ته مونږ یو ځای کېسو د سعودي مونستانه 2 غنټې روستوري استاد التماسخوتن التماخام یو سوتا سو غدا بلاګان شته کنه وګوره په دغه باندې کړه مونږ پر شکر دې نشتا الحمدلله ټي وي کې ښکاری کنه دا روي تراوی وګوره سو شروع کیږي دا غیر ماخام بانګو ګوره سو شروع کیږي ستانه 2 غنټې پس د ماخام بانګوي نو بیا د ماخام مونږ مغوي سره یو ځای وکړه بیا د ماخام د مونږ 2 غنټې پس کا وکړه بیا دې ولې 2 غنټې مخکې کې بیا مسخوتنم دا غیر روزه د مونږ 2 غنټې وروسته شروع کیږي دلته ستان ورخته وی دا غیر روزه نن دلته کې په 5:30 بجې دا وی روزه ده کنه وګوره او ته په 3:30 بجې روزه شروع کړي نو په 5:30 شروع وکړه هغه په 9:30 بجې روزه ماتای ستاره پاکستان پټه په 9:30 التما خامي دلته 9:30 وي نو 9:30 په پورې به ونی سکل نو په منځونو کې په روزه مات او په روزه نیو کې هغه سره مرګرته نه کې په دې کې ور سره تکړه نو رسم نشته خو مولیان خواران رانی سي تاسو اسم ولا کشتا خو بس چته مولا له یو نری داغ ګوره او بس هغه داغ تاسو ته بیا د قویقاف غرخ کاری حالانکه هغه داغ په مولا کې نه مولا د ځان نه خو سپومه ته نشي خته خو په تا غوي کنا به فیصله لرلو کی او چې تا غوي نو کړه به کم نه فیصله کوي مولیان را باندې وقاله کوم مولا ویل چې مینی سه تکړه شي او الله سورې مخ کې ونیسا یو الله سورې د شوقه د اخیری د شلمه نشوروقه اروق مسله به ختم شي زه مولا راته د اعلان کوي آینده به ټول که خیر د شوقه د شلمه نشوروقه وي یا د شوقه د راغون میاشو سره وړي چې سم ثواب مش هغه د مولا نه مانه نو دا په ذل خبرې دي زه خو تاسو تباغه خبرې کوم چې تاسو ر دین خبرې وي او د خیر انسان دی کوم چې ته اختر پاتیشتو کراره هیڅ پته نه لګي لکه میاش باندې وخت داسیم کې دي شي وی خو ښکارا نشي بل پټه مخ کې راشي نو بیا اتیش میاش نشي کېده بیا به یو قزاونی سي اسم پکې نشته ته په مجرم کېږي نه کله اتیش ته شو میاشته او په اختر دی دا سراغ چې روجي دی اتیش شوي داسې نه کېږي خو قبل فرض شوي نو اس ګناه ده باندې نشته وي به قزاونی سي شریعت آسان دی ګران نه دی خو موږ ځان د په زور ګران کړی دی نو مارونو یو خبره ده بل کومه تاسو نه یو سو جمعې چوټي اغلم ان شاء الله راتلونکي جمعې نه مخکې مې اراده ده عمرې ده که خدای مې په خیر بوزي نو دا یو 2-3 جمعې به ان شاء الله نیمه دا بس تاسو زما چوټي به ان شاء الله نو تاسو به ماته دعا دلته نه کوي چې خدای مې په خیر ورسوي
اول تعالی خدای د عبادت توفیق راکړي سره د مرګرو او زبدت ان شاء الله التدعا کو زما خدای یقین ما ته خدا خپل مقتدیان او د خپل شاګردان او خصوصا د جمعې ورځ چې شي کنه د جمعې ورځ التا نو ما ته د خپل منظر یادېږي دا ټول دوستان دارته مکمل یادېږي او الته کې د جمعې پر ورځ بیا امام دعا هم ډېره ښکلې کوي جاړي وسره نو هغه دعاګانو کې د تاسو ټول بیا یادو څومره دویم الله چې د جمعې زموږ څومره ملګري تا ته معلوم دي ته خدای پیژنې نو بس هغې له بیا تاسو له زه پوره دعاګانې کوم هسې دله کوم دعاګانې نو تاسو به ما ته انشاءالله دلته دعا کوئ زه به راته هلته دعا کوم رب العالمین د رمضان دا میاشت په مونږه په هغه خیر او عافیت سرته او رسوله کې الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای د فتنو مصیبتونو او آفتونو نه په امن کې وساتي الہ العالمین گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې خدای توبه قبول کې او دا دعا کې مونږ ډېر کمزوري یو ډېر محتاج یو الله چاته محتاج نه دی مونږ په هر غړې الله ته محتاج یو یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې وساتي رب العالمین د دواړو جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي الله زموږ چې څومره بچی دي کشران دي خدای د لوفرو د جون نه وساتي خدای موږ د ټینشنونو پریشانونو وساتي خدای چاته سم مشکلات او غمونه یغول په خوشحالو باندې بدل کړي رب العالمین د رمضان د رجوع کم ثوابونه چې حضور پاک فرمایلی دي هغه ثوابونه زموږ نصیب کړي خدای په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي الله په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي خدای موږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای چې کم پر مریضان دي په دې رمضان کې خدای د هغې مرضونه جوړ کړي او غیلم در وجود نیولو توفیق او طاقت ورکړي رب العالمین ته زموږ د ټولو ناراضي شي باید دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي الله مریضانو له شفا ورکړي تنگ دست او قرضدارانو د حلال او فراخ روزي نصیب کړي د بے اولاد او اولاد نصیب کړي اچا نارینه اولاد ني نارینه اولاد ولا ورکړي اچا بچی رنزوران دي ته ولا شفا ورکړي اچا بچی نافرمان دي فرمان بردار جوړ کړي اچا مور او پلان نه جوړ دي روغ صحتونه ولا ورکړي اچا یو بل سره رواني دشمنی طلبګنۍ په روغ باندې ولا بدل کړي خدای د قبر او د ځن قدن او د هر قسمه دنیا او د آخر د عذابونو نن په امن او امان کې وساته اخر وخت په خلیه کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد